أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ایمان والو یاد کئی نعمت دا اللہ بتا سبانی اللہ اکبر. بدین روانه ایتونی که اوز دا غزوی خندق تذکیره بکی احزاب و تم ویلی کی گنو دی صورت احزاب وی او احزاب دلو تا وی ولی زکی چی بدی جنگ کی دا مسلمانانو خلاف دلی را جمع شوی دا کفر و دا کافران و دا مشرکان. دا جنگ پا 15 کال د هجری په 15 کال باندې واقع شو کله چې کافرانو اراده وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل بدله واخلي په مدینه باندې به حمله وکړو نو سو فوجي راوستو لزر کسان راوستو. يهوديانو په دې کې ډېر غټ کردار ادا کړی د مدینه يهودو چې ان شاء الله روانه ده خبره هغه په نور قبيله مروچتې کړې. एकदम رسول الله ته خبر راورسید. رسول الله ډېر سخت پریشان شو چې دا بس کو دوه په مدینه باندې لزر کسان راځي او دلته موږ سره زنانه دي بوډاګان دي ماشومانان دي. نو سلمان فارسی رضی الله عنه هغه رسول الله مشوره کړو یا رسول الله کنده به وکړو کنده خندق څه ته وي باسل کې کندې ته وي او دا طریقه په عربو کې نه و. دغه سلمان فارسی د فارس ته کنه د هغه طریقه هغه بیانې. رسول الله چې دا خبره ډیره مزدار ده نو درې ګوټي کنده وکنهسته شو غیر چا پیره د سنه مدینه نه لس غزه دغه وکنهسته. خو په دغه وخت کې یخنی مو سم یخنی و لوګ ډیره زیاته و او دی صحابه کرامو خېټو ته چیرې کانی تړلیو. با صحابو په کې بزړه کېرالو چې ګوره مونږ کانی تړلې چې وی کته د رسول الله خېټې ته دوړ تړلای شي. دا ووريخه پوس قالم باندې مونږ کینو درس هغه مونږ ته غټه خبره ښکاری ده خېټې ته دوه کانی تړلې او کند کني مزدوري لپاره نه کني سره لپاره د دشمن را روان دي. ذکر رسول سم چې کله دوی د حالات ولیدو په دوی کې جذبه پیدا کوله خړ پړ ولاړلی. الله اکبر. زار شم دي صحابه کرامو نو الله زو ملاقات په جنت کې وکي خړ پړ ولاړلی په بد حال کې ځل کند کني په ګیرو کې خاوري پرتی دي او په سر کې خاوري پرتی دي وږي شوی دي او تګي شوی دي او سم جمع د مدینه جمع ګډي سخت جمع نو خوار به رسول سم ته وکړو او خېټه تړلې دي. رسول سم دغه د جذبې لپاره وي یا الله جون خدا آخرت جون دے فاغفر للانصار والمهاجر یا الله د مهاجرین او انصار د وبخي الله دې لپاره غدوی جذبه به راوچته کړ. نحن الذين بايعوا محمدا غوبم دوی جذبه خپل راوچته ولا منګوي بیعت کړي د رسول سم سره بیعت په مرګ باندې کړي د سری هغه مرګ نه مرګ خوراغله نه دي مو خو بیعت په دې کړي چې مروبه خو ستا مرسته باندې پریدو ستا دین باندې پریدو په طریقه باندې هغه غریبانو کنده سکړه هغه وکنست. رسول سم په خپل کار کو په خپل رسول سم په غزوه خندق کې کار کړي کنه به دي مضبوط کار راغی نو چاته به आवाज وکړو رسول سم ته आवाज وکړو نه دي ته د اسلام لپاره قرباني نشنا واقعات په دې خندق کې راغلي معجزې راخاره کړې دي الله سبحانه وتعالى. با صحابه کرام رسول الله کجوري راوړي او سیرت نه بیانوم که سیرت مو بیانول مو تاسو تفصیل بیان کړه از اشاره کوم چې ایمان د سړي ډیر شي. سیرت په درسونو کې تاسو د احزاب او جنگ احزاب تفصیل اورېدئ شي. نو با صحابه کرام وسیلو کو چې ویلو چې رسول الله وګی شه د لګي مونږ کجوري د کور نه راغستې د چا لپاره د رسول الله لپاره پټي. رسول الله سوق دی د غسم زړه دی دریا پشه رسول الله چې ولید ها سکه رسول الله زکه کجوري سبي کیوي زغوی چې رسول الله غلې شي نو زه به سیر ته وتوم چې لګدامي د میته راوړي. رسول الله ته یې یا رسول مجبور وي کاغه رسول الله کجوري مې راوړي د لګي د کجوري واچو دې ته واچو دې ست
ټول به شو غوځای کوي اعلان وکړ خلکو ته جراشي کجوري وفره دا خو دې زړه نو الله هغه سم زړه ور کړو ځکه شاعر وایي چې هغه په خله کې لا نه و او کچرته توحید د کلمه نه نو د خله نه چرته چا لا نه اوریدا به جابر دنا واقع هم تاسو معلومه اورغه خزي ته وي خزي د رسول سم په خېټه می دوه کاني ولید دوه سپکار دي هغه ته دغه سروي ولاړل نه کچو دغه سروي ولاړل کوي چې دا نو بس وي سید دا ورید کو رسول سم له خاص مرګري به وسوره ولي او ډوډۍ به سره پخې کړه لګوله پراتی د رسول سم کار به وشي دا غټه خبره هغه سره د پیغمبر غو ګور د سوچ سره نشي چې زما خزه د زېما کور کې خويندې دي رونه دي بچی دي نه نورغه پر رسول سم بس رسول سم جدا کو پټ غونډه کې ته رسول الله بیراش او د ځان سره خاص یو سو مرګري براولي رسول سم سید اوس به رسول سم دنګ زی دوخته اعلان ووري ډوډۍ به کوم ځي کې جابر سره وي ډوډۍ ا غریب بنظم کو عثماني وش کور ته رامنډ کې خزوي تبو ورباج څنګه تبا شوري رسول سم ته خبر کړو هغه ټول ته اعلان وکړو مو ته ځان سره سو کسر راوړي هغه لمنډ ټول ته وی راشي اخذ ډیرو خیر او تاو ته ویلو چې سب تراشه به مو ته ویلو چې تراشه ځان سره سو مرګري راول یعنی تاو ته خبره صفا کړي او مو ته صفا کړي اوس بیا پرې بیا خپل کار باندې خپوي تاسو چې ته خزي راوي او بیا د ټول خندق کې چې څومره خلک دي د ټول رالو او رسول سم په غوخه کې خپل لاړ مبارک واچول په وړو کې نو جابر دا وی چې د خلکو وخوړه بیا قمر غوخه پاتې شو او ډوډۍ او دام پاتې شو وړه پاتې شو الله به برکت او جدا معجزه نو په دې موقع سره مسلمانانو به ډیره سخت راغلي و خا موږ چې لس غزې دغه کنسته او دغه چیرلو د مشرکان چې ویلو هغه حیران شو چې په عربو کې خدا طریقه نه وکنه د کندو ده او دا طریقه دوی څنګه راوستل نو بیا بس دوی دغه پاتې شو هغه خو پاتې شو په یو بل به په غشو باندې وشتو چې باغې کې تقریبا 15 سورې دوی لګیاو 15 سورې مسلسل لګیاو دي طرف حمله نو د مسلمانانو طرف نه دوه کسان شهیدان شي د کافرانو طرف نه درې کسان مرداران شي نور سن دي شي نو د خندق دلاسه الله سبحانه وتعالى مسلمانانو حفاظت کوي بیا الله هواګانی راوستي سم سخت شي الله راوستي او ملائکه لګلو چې هغه وازونه وکړو شخص خوازونه وکړو هغه دلاسه کافرانو څه شو هغه وتختیلو په دې جنگ کې سید چې مسلمانان یعنی مسلمانانو په لاس باندې کافرانو ډیر نه دي ورغلي چې مړ کړي وي خو دومره دي چې منافقان به سم راخکاره شي او تاسو ان شاء الله په روانه ایتونو کې د منافقانو ناشنا حالات ویني الله دې موږ د منافقت نه ساتي الله وی آیات کې هغه وخت هغه نعمت کله اذ جاءتكم جنود کله جرال تاسو ته لخکری فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها نوراولی گله من باغوی باندې سیلی او دې سیلخ کری چې نلی دي تاسو هغه وکان الله بما تعملون بصيرا او دې الله باغ عملونو چې تاسو کوي لیدونکې اذ جاءوكم من فوقكم کله چرال لغوی تاسو ته دبر طرف تاسو نه ومن اسفل منكم او د کوز طرف سنا وإذ زاغت الأبصار او کله چې کږي شوسترګي وبلغت القلوب الحناجر او ورسید الزنا مروتا وتظنون بالله الظنون او ګمانونه کول تاسو په الله باندې قسم ګمانونه دغه حالات دا هم نشو پارام اورو یو سړی په ځان راولي
چې एकदम پتال ته خبر راشي چې لزر پوج را روان دی او په هر څه د حمله کوي او تاسو سره واړی او تاسو سره بچي او تاسو سره بوډاګان دي او تاسو سره ټول خلک دي او بیا एकदम ته ویل شي چې کنده بکني غیر چا پیر سومه ګران کار دی الله وي تاسو سترګې کوي شي هغه وخت رايات کی زړونه مرو تر رسیدلی کله چې انسان باندې تکلیف ډیر شي کنه دې ذکر لري کنه زړه چې بالکل په دې مری کې خته وتظنون ګمانونه شروع کړو به عام ګمانونه چې انسانانو په دې ذهن کې راځي او په زړه کې او بعض علما مفسرین وی دا ګمانونه په کې دي کمزوري ایمانونه ولا شروع کړو چې دا بسکی او دا بسنګ الله سوي هنالك ابتلي المؤمنون بدغ وخزميخ شوب مؤمنانو وزلزلوا زلزالا شديدا او جړ قول شي او بجړ قول سخت سرا الله وي دومره سخت او جما سم جړ قولي وي الله اکبر دې سخت غوي تیری کړي نن د اسلام موته تر ورسېږي ځکه موږ سره قدر نشته هغه ول دومره سختي کچرته ژوندۍ او ته پوښتنه دې کړې چې تاسو د اسلام مبارک سوې ته به قدر خوله او دې څومره قدر دي اوس د منافقانو حالهم ووري کنه دغه مؤمنان دي ومنافقان وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض او کله چې وي منافقانو او کسانو چې زړه په زړونو دا غوي کې بیماری د منافقت و ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعدنا د کړي موږ سره الله او رسول دا مگر دوکوا ټول سوې دوکوا منافقانو دا چې شروع کړي مدینه کې عبد الله بن ابي بن سلول ګرم کېدو ما ویلی نو خما ویلو دي خلکو ته چې مورځي په دې سړی بس خما مدینه ولته ویلو چې رسول الله بس ملګي د مهاجرینو له زینه مور کوي دا ټول دروغ دي دوکې نن دغه الله فوج روان دي او موږ سره یې سوم نشتی يا مخي تواورا وإذ قالت طائفة منهم او كلتي ويدلي دوينا اچانا منافقاننا يا أهل يثرب مديني والو لا مقام لكم فارجعوا نشتي طاقت ستاسنا وابشي طاقت لا مقام سمته ده یعنی مقابلی طاقت نشتی د ودریدو زی زمنګ نشتی واپس شي مطلب سره واپس شي کفر ته یا واپس شي سته کورونو خپلو ته ادور ويستأذن فريق منهم النبي او اجازت بغختو یوډلې د دوینا د پیغمبرنا يقولون إن بيوتنا عورا ويبيقين كون زمنغا خالدي وما هي بعورا أو ندي خالي يريدون إلا فرارا نغواري دوي مگر تختيدا اجتازو منظر دا تصویر بخبر ذهن کې راولي چې ابوبکر صدیق رضی الله لګیاري او په ګیره کې او په ویختو کې خاور پرته ده او عمر بن خطاب لګیاري او عثمان بن عفان علي بن ابي طالب ټول مخکې رسول سم او د منافقانو لین لګیدل یا رسول الله زمون کور کې سنشته موږ له اجازه ترکه چې موږ تل کینو کې واړه نشته دا فرق په مؤمن او په منافق کې الله يسل وجدارتي يريدون الا فرارا تختید غوړیا ټولې سي باندې دي کور کې سوق نشته او سبق او سبنک بدوره ولو دخلت عليهم من اقطارها او کچرته داخل کړي شي د لخرې بدوي باندې د طرفونو د مدینې نه کچرته د کافرانو د لخرې بدوي باندې راننوځي چرته مدینې ته ثم سئلوا الفتنه بوخت شدت نشرك
کافران د نرالو دوی ته سوي وی شرک کوي کفر ومني لا توخم خبرز یغیت داری کی منی دغه بزړه کې ایمان نشتی وما تلبثوا بها الا يسيرا او ایثار بنشي دوی باغی کې مگر لګ وخت به تیر نکي سم دس ودوی څخه قبول کی شرک او کفر به قبول کی ایمان به پری یا مطلب دا دی بعض مفسرین وی بها کې ضمیر د مدینه ته راځي دی کچرته د لخر به دوی بشرالي د دوی نه کفر وغوښتو دوی به کفر ومني خدای ساتي چې په مدینه کې به دوی نشو سیدي الله به د مدینه نه سکی ختم بیک ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل او یقینا دوی وعده کړی و د الله سره مخکې د دین لا يولون الادبار چې نه باړي شاګانی احد نه بعد د منافقانو به دا خبرې لري کول کچته یو جنگ را لینه بس پیغمبر به مویني چې موږ څنګه جنگ الله دا ولوزونه دوی کول وكان عهد الله مسؤولا او دواده د الله تپوس کړی شوی قلت ورتوایا لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل هیڅ فائدہ بدر نگی تاسو د تیخته کو تختی تاسو د مرګ نه یا د قتلنا واذا لا تمتعون الا قليلا او بدغه وخت به تاسو له فائدې در نکړې شي مگر لږه زمانہ یعنی کله د مرګ او قتل لیکلینو په تیخت سره نشي خلاصې دي کوړه بدل شي حقیقت وو تختی دی نو دنیا څومره ژوند خلک ژوند دی کنه لګي فائدې به واخلي بیا بچته مخامخ کیږي بیا بل ته مخامخ کیږي قلت ورتوا من ذا الذي يعصمكم من الله سوق دی چې بچ بگی تاسو د الله د عذابنا ان اراد بكم سوءا کایرادو کی پتا سو باندې د تکلیف او اراد بكم رحمه یرادو کی پتا سو باندې د رحم کولو ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او بنمو دوی د ځانونو د بار سوا د الله نه دوست او نه مددګار قد يعلم الله المعوقين منكم يقينا الله بجني من كون کی د جهاد نستاسنا والقائلين لاخوانهم او ينكرون خپلتا هلم الينا راشي منتا دا منافقانو کا منافقان پټ پټ بګرځیدو د مسلمانانو سره ملاویدو دغه وخت کې په مسلمانانو سم سخت ده هغه دغه غم راغستې د خندق او سخت ده او لوګه ده او تګه ده تند ده او دوی بګي پټ پټ بګرځیدو نه چې کله به هغه سره ملاوي شو نو هغه به سستی به باو کې راوسته مړه د جنگ نشي کېږي ګورته لیونی اسی ته سوچو غزا نن سوم دي منافقان ډیر شتي غره لکه چې کله ته دین طرف ته ورځي ته به کېنی ته به نصیحت شروع کی اسی ته سوچو غزا ستاده خزه ته به دي شي وي ستاده بچي یوازې خو به دیم کار نه کیږي چې ته موږ او دس کې او ته دین بیانې او ته دین حالانکه هغه دینوم کوي دنیا بم کوي خو دې بوته د نصیحت په دې طریقه کوي چې دې بالکل د دین څخه کی د پرید وګوره دي شه دا دوی بم دا چلونه کول ګوره وې چې ته سوچو کزا ابو سفیان څومره زور ور دی د مکه د مشرکانو سره څومره زور دی خو یو قبيله خو نه د څومره ډیر دی ټول جمع شوی دي د دې سره د جنگ کول دي آسان کار دی خصوصا د مدینه ولته وي د مدینه ولته وي انصارو ته وګوره د دوی خپل خاندانی جنگ دی دغه قریش دم قریش په منځ کې به کې منګه خراب کړ الله ما ته خلق معلوم دي خپل حال د دوی سره ولا ياتون الباس الا قليلا او ناراضي دوی جنگ ته مگر لګ
منافق سره اکثر په غاړه غاړه پروتي ځان بچ ساتي کنه خبرو کې تکړی الله سوئی اشحتن علیکم بخل کون کی دی بتا سبانی نه تاسو سره په خندق کنستو کې مرستو کړ نه مال لاولو نه بل څه چلو کو صرف ناشتي خبروت الله اکبر دور بخیل قوم دي منافقان لکه نو مرسته خو کوي که بیلچاو کشي خوروالي بیلچاو کشي هم نه راځي او په دې خوشاله چې په مؤمنانو باندې سخت او تکلیف سناشنا حالات الله دغوی بیانې فاذا جاء الخوف نو کله چې راشي راشي د جنگ د مرګ جنگ راشي د مرګ راشي ګوره دوی حالات ته رأيتهم ينظرون إليك إني بتدوي لراجي قوري بتاتا تدور أعينهم علي رالي أولي راولي باسترقي دوي كالذي يغشى عليه من الموت فشان داغسري چبيوشي راغلي باغ باندي دمرقنا الله أكبر اعلان بو شو کنه چې بس jihad درازي قراغي خوار سترګي به دوی وروتي یو طرف ته وړولې بل طرف ته بالکل لکه سړی چې بزن کدن کی دې مې کې ځن کدن چی ځکه کدن چې چي دې سترګي کولاوي یو طرف ته بل طرف ته په یو ځای ودرېږي نه او بل ته چې چا سره خبره نشي کولای دا ډېر سخت دي لاس نو دغه شان د منافق د ډېر یری د لاس خبرې مبري پرې خو دي صرف سکه یو ته ګوري او بل ته ګوري خوار سترګې نیولې د منافقانو حال ایو طرف ته مؤمنان دي حنزله رضی الله عنه اول شپه و دا وعده چې څنګه د خیر سره ملاو شو کورواله شروع کړو د رسول صلی الله علیه وسلم د جمعات نواز راغی حي علی الجهاد الجهاد طرف ته راځي بالکل پاغه زیبانی ودرېت پاسې د خځو ته حنزله سکه وې ته دې شکارو کړه اسمرو بس او د سامان ممان تور او دار سره علمه او زموږ کې چې رسول صلی الله علیه وسلم جهاد هغه مؤمنه خزوه به دې وته کو دغه ملایګو وکړي په جنت کې به ملایو و زما کار دی لاړم دای مؤمن او دغه منافقي الله دې شګره برایش لکه سړی چې بزن کدن کې پروتي او مؤمن دی چې صرف د اعلان انتظار دی پیغله جنې پریدي په جمی د جمی په موسم کې او د واده په ولې شپه کې دغه مؤمنان دي الله دې ایمان په من کې پیدا کړي دا سخت خو صحابه کرامو تیر کړي زموږ د سخت خو سخت نه دي موږ دې ته ټینګي نه یو نو دغه خلک ډېر اوچت خلک سره اندازه ورګي کنه چې دا ناشنا خلک خبدې ته وګوره فاذا ذهب الخوف نكل جلال شي يرد مرګ لکه اعلان شو چې بھئی کافرانو څه شو لاړو واپس شو جنگ نکي دا وساغه د خاغزن کدن چې برغلو لکسات مخکي الله سوي سلقوكم بألسنة حداد تنگیتا سو پجبوتی زو سرا اشحتن علی الخیر ارسکون کی دی پا مال بانی حجی کل دا ختم شهر سے ختم شو پتہ لگی دی کافران لاړو نو دوی سوی الله بیا جبی روک دی کی جبی څنګه روک دی کی اسی فلانی مجاهد لوی نو پکار چې بدی طرف منډه والے دي سولینه توغه خدای فلانی صحابي چې په دې غرب باندې دي شي خطو نو الله بنده په دې طرف باندې لاړ شدي طرف باندې ولي کافرانو نوس داسې تازه شو دي چې غټي خبرې شروع شوې ولي یره ختم شو مرګ لاړو jihad یره ختم شو یلک صد مخې کده مخ دې لیدل تک زیړ د نیمبو بشان دسترګ یو طرف ته ولي بل طرف دې چې مړ له ساتي وته الله دې د ایمان د نعمت نه چرته منګ نه محرومي الله سبحانه وتعالى دې ایمان سره منګه د قبر ته بوزي او د قیامت پر ورځ الله زمونږ حشرم د مؤمنانو په ټولګي کې
اولئک لم یؤمنوا دغه کسانو ایمان نه دی راوړی فاحبط الله اعمالهم نو برباد کړل الله عملونه د دوی وکانه ذلک علی الله یسیرا او دې دا کار بل باندې آسان يحسبون الاحزاب لم يذهبوا ګمان کوي دوی په ډلو د کافرانو باندې چې نه دي تللی هغوی کله چې الله شکست ورکو او دې خبره ته وکړې ډېر ناشنا ده کله چې الله شکست ورکو دې دغه ته کافرانو ته مشرکانو ته ولاړو منافقان کوم ځای کې دي کورونه کې پراته مو غیر راغلي ځن کدن غیر پیدا سبحان الله چې کله د کافرانو لاړو مشرکان لاړو مسلمانانو یو بل مبارکیان ورکړي سم خوشاله روزي لکه روزي بارته وي روزي چې خزو بشان دنه ناشتي الله وی يحسبون الاحزاب لم يذهبوا هغه ته روزي تلی دی دوی نه نو زې مو وي بچره دغه کې پټ نه شي دا منافقت سره دي چې بوزدي لکی دا ګناونه سړی نه سخ انتهایی بغیرت جوړي هغه وو ته شوې را روزي بارته روزي سړی تیری منګ یې نو نشته هیڅوم نشته ونه نه یې بچره د ګوټ کې بناشي چې خبره مطمئن شي بیا بوزو وَإِيَّأْتِ الْأَحْزَابُ او کچرت راشي دغړلې کچ د کافرانو راشي يودون خيدا منافقان لو انهم بادون في الاعراب ارمان دې چې دوی سیده په باندې کې په دغه ورځ منافقانو سره مانو یره ژوند د باندې منوي وړي زګ دلته سخت رااله جون خو دغه مزه کوي یعنی هغه زه وخت چې بازي کې دته د سکون او د دین نه بچي خباندو کې بس کوي يسالون عن ابائكم تپوشي کولای تاسو د خبرونو منافقان په دې کې تکړی پس کې پته پوښونه کې څه چلو شو ټکه منافقان ډیر خلک وي ها مسلمانان ډیر وجل کلک کافرانو سي جلو کو الله دوی بدغه کار کوله کې دوی باندې دتلې وی الله سوی وی ک راشي نو دوی څه پیدا په باندې کې خدي کنه ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا او کچرته دوی پتا شو کې نو جنگ به نه وکړي مگر لګ ک باندې کې نه یو خار کې شوزه نو بخار کې دوی کومه تور والده كم جنگ کوي دوی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا استاسو د بار د رسول کې نمونه د تابعداري خسته زمونږ نمونه څوک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د وکولو کې ګوره خپل لباس خپل شکل خپل عبادت خپل غم خادي خپل ناسته پاسته خپل خبرې اترې د ټول هر څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کې لمن كان يرجو الله واليوم الاخر هغه چاله چې امید لري د الله یعنی عقیده لري د الله واليوم الاخر او د ورځ د آخرت وذكر الله كثيرا او یادی الله لردیر ولما راى المؤمنون الاحزاب او هرکله چې ولید مؤمنانو دلی د کافرانو مکه حال د چا بیان شو منافقانو وزدي ازمروا حال ووري مؤمنانو قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وی دا خو شی دی چې وعده کړی د موږ سره الله او رسول دا الله او الله رسول ویلو سخت برازي دا سخت د کنراله او صبر کوین وصدق الله ورسوله او رښتیا ویلی دی الله او رسول دا وما زادهم الا ايمانا وتسليما او زیات نکړه دوی لره دی خبري او زیات نکو دوی لره دی خبري مگر ایمان وتسلیم او تابعداري کول دا ډلې چې ولې دی ایمان یې شو خډیر شو
رسول سره محبت خډیر شو رسول سره مینه خډیر شو من المؤمنین رجال باز د مؤمنانو سړونه سړی دي مؤمنانو سړو کې سړی دی الله وی ها ځکه چې دا من المؤمنین مؤمنین دا د سړو لپاره استعمالي نو په مؤمنانو سړو کې رجال سړی دي یو خدای سړی دي کنه ډیر دي چې نر وته ویل کیږي په مخې ګیره یو واده چې خځې سره وکړي نو بچي پیدا کیږي یو دا سړی دا ډیر دي دا سړی سړي دا ډیر دي به دغه سړی هم ډیر دي چې په خله باندې چې موږ ایمان راوړی دی نور مخې ته سنشت خو په صحیح مانو سره په حقيقي مانو سره سړی دا ډیر لګ دي الله وی په مؤمنانو سړو کې سړی دي من المؤمنین رجال باز د مؤمنانو سړو نه سړی دي سجلی کړه صدقوا ما عهد الله علی رښتینی کړي دا غواده چې لوځي کړي د الله سره باغی بانی فمنهم ما قضى نحبه نباز د دوی ناغدي چې پوره کو کار خپل ومنهم من ينتظر او باز غدي چې انتظار کوي وما بدلوا تبديلا او نه دې بدل کړي دوی دین بیس بدلولو سره الله بازو کار ختم کړي څنګه ختم کړي تری شهیدان شوی دی والله مخې ته رسیدلی بس په انتظار دي لکه حمزه رضی الله عنه صدقوا ما عهد الله عليه شونډې تی پرې کړې وی نه تی راويستي و هغه ضرور انسان صدقوا ما عهد الله عليه دا یوازې دغه په سیرت کې راځي چې دا یو سړی و چې الله دې دومره طاقت ورکړو چې د په تور باندې گزار کو د نور مؤمنانو چې به گزار کو اسټ به و سړی نه یو دیو چې د به گزار کو نو د به سړی دوه ټوکړي کو په منځ باندې دومره زور الله دې ورکړو صدقوا ما عهد الله عليه الله سره لوز کړ دا لوز د باورس کړو چې کوم ورته په مکه کې اسلام قبول کو او هغه لوز یې پوره کو په کوم ځکه په احد په میدان کې پوره کو خپل کار ختم کو مصعب بن عمیر رضی الله عنه پیجنی انس بن النضر رضی الله عنه ډیر وختونه کې د سره جرایت ته غو بارکی لري صدقوا ما عهد الله عليه انس بن النضر د بدر د جنگ نه پاتې شو ځکه چې بدر د جنگ د جنگ دا ول نه یره د جنگ په اراده باندې صحابه کرام نو وتی نه پاتې شو او دا انس بن مالک سره تر نبی ابد دا قسم خوړو چې الله کمال موقره کړنه د دې بدر د قرض به پوره کومه نه الله ولا موقور کړو په دې ناشنا جنگ کول کړ چې کم جنگ دی او حد دغه سخت حالات شو په منځ کې به غواړو چې رسول سم وجلې شي انس بن نضر وی چې وجلې شي د تاسو پم ځای کنه مری تاسو سره ګډوډ کیږي په کوم دین چې رسول سم مړ شوی دی موږ په پم مړ کیو کنه دین هغه رسول خپل کاری کړی تاسو به څنګه تناسي او چې هغه نه تاسو به jihad نه کوي سم د جذبې سره ورغی ډیر وران گزارونه په ورګي بعضینو کې به مرګر وته نشیتونو کې انس له گزاره ويا اخواشي اني لاجد ريح الجنه زل جنت خوشبو ما تراشي بل قرض په باتره به پوره کوي نبی په اخري وخت کې گزارونه په ډیر زیات لګیدل چې به چاو پیجندو به خوري پیجندلو دا خلک دي چې الله وی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه الله سره چې کوم لوزونه کړو هغه پوره کړو وما بدلوا تبديلا نه په دین کې تبدیلی راوستي دا نه په ځان کې تبدیلی راوستي یعنی څنګه چې دوی په اول ورځ ایمان راوړل د اق شان جذبه بلکې دا غینه ډیره جذبه د دوی اخري ژوند کې و ځکه چې دغه د ایمانونو ډیری کمیږي نه یو همنګ یو کنه په اول کې جذباتیان یو منځ کې به څه شو یا پوش هواره نه ټول ورځې تیر پنچر شي
ټیر پنچر شي بیا ګډ ګډ مخ ته چې ګډ ګډ رواني هم له گزاره کې ګډ ګډ رواني فاس د بګي سلو ټیرونه پنچر شي بالکل سیټ شي ختم شي خراب شي. ایمان هغه دی چې پای کې ترقی راځي روزانه نی بګي سره راځي ډیری پوښي چې ستاسو ایمان ترقی والے او چې کله ستاسو ایمان روز ورو کمیدو نو به خپل ایمان باندې به وېریږي. ليجزي الله الصادقين بصدقهم تدید بارا چې بدل ورکړي الله رښتینو ته درشتیا دا وي ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم او عذاب ورکړي منافقانو ته کوغړي یا مهرباني وکي باغوي باني ان الله كان غفورا رحيما یقینا الله دې بخانه کون کې رحم کون کې. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا او واپس کړل الله کسان چې کافران دي بغوسه دا وی سره لم ينالوا خيرا حاصل نکړې فائدہ وكفى الله المؤمنين القتال او بچ کړل الله مؤمنان د جنگ کولونه وكان الله قويا عزيزا او دې الله طاقت ور زور ور. اوس د اهل کتاب خبره برازي د بنو قریظه مدینه کې څو قسمه يهودو درې بنو قریظه بنو نذیر بنو قینقاع پدې کې بنو قینقاع بنو نذیر د دوی خبره ختمه شوې د مخ کې پاتې څوک دي بنو قریظه دي دوی مسلمانانو له دوکه ورکړه سخت دوکه ورکړه په دې احزاب جنگ کې هغه دي چې کله مشرکان رالو حمله کول دوی مرسته چا وکړه مرسته هم د دوی کوله د مشرکان حالکه معاهده ولوز دا شیو چې په مدینه باندې څوک حمله وکړي نو موږ ټول به په شریکه دغه دفاع کوو او دوی په خبر باندې پوره ونه دریدو. نو ځکه روایت کې درځي چې کله رسول سم د خندق نه راوپس شو او الله ولزیره ورکو چې کافران لاړو او هرڅه ختم شو کور ته غسل وکاو دغه ډیر روزونه په دغه حال کې جبرئیل السلام په شراغ وسکه هغه په اسلام بمنه وته مونږ خلا د جنگ وسلنه دی خو دیو تلام به الله بنو قریظه به ورشه یعنی صبر وکا خبر لا ختمه نه ده په دغه سیرت کې د واقعیا ده حاصل د رسول سم دغه خواته ورغه هغه ټول راګیر کړل او به فیصله په اخر کې چا وکړه سعد بن معاذ رضی الله عنه او دا سعد بن معاذ موږ په خندق کې لګیدل په خندق کې د دې سنگل او د مټ په منځ کې رګ لګیدل او دا غینه دومره وین روانه شي او جسم دې په اسمه کو بيدا خدای الله د سوالو کوي الله چې رسول پوری د بنو قریظه په اړه کې فیصله نه شي نه مال مرګ مراوله یعنی چې دې د فیصله زوی نه د بنو قریظه د ژړ په ځای احکامه الله هغه وخت پورې ژوندې ساتل به فیصله رسول سم هغه ته چا په فیصله باندې راځي کیږي هغه سعد بن معاذ راولي او چې څنګه هغه وختي وقت شانه شو سعد بن معاذ راوستو په سورلي باندې زخمی ناغوی د دې ډېر خدغه ساتو چې دی بلني نرمه فیصله وکيو موږ سره پاتې شوی دغه هغه یا رسول الله دې کار وکړو چې نارینه بوله ټول مردار کو او زنانه او ماشومان د دینه به غلامان او وینځي جوړي کو. نبی رسول سم مقداد او علي او زبير رضی الله عنهم د دریوانو د کار حواله کو چې تاسو دوی د سړونه وهي نو یو بیرستو او کنده کې وکینو سرونه بتی الوزول کله چې دغه فیصله وکړه سعد بن معاذ رضی الله عنه رسول صلی الله اکبر وی عرش ولې چې کوم فیصله کړو ما غدي وکړو دا فیصله الله م کړو چې دې څه وکي به دغه نه ورسته سعد بن معاذ رضی الله عنه وفات شو او دغه انسان دې چې د وفات سره د الله سبحانه تعالی عرش خوځیدل او
جنازه کې رسول سم چروانو نه ریخپو د ګوتی چې دی پر سرونو روانه سرونه لګول صحابه کرامو ته رسول الله ملائک ډیر راکوشي او یا زر ملائک د جنازې تر راکوشي او یا زر ملائک در سعد بن معاذ رن جنازې تر راکوشي ډیر اوچت انسان حضرت سناشنا خبرو کما ډیر ناشنا په اسلام کې د ټوټل شپږ کال تیر کړی دی ورخه په اسلام کې څو کال تیر کړی په شپږ کال کې دومره سوکړو چې الله عرش خوځيږي دا لپاره وزوم په ګیری سپینې شوی وقشه بلکې الټه حالت خرابي او دې په شپږ کال کې دومره سکه چې یو زر ملائکه را کوزيږي د جنازې له د کېوم سې ایمان وکړ الله دغه خبره کوي وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم او را کوزي کړه کسان چې مدد کړو دا غوي سره د اهل کتابونه د قلاګانو دا غوینا وقذف في قلوبهم الرعب او غزار کړه بجنونو دا غوي کیرا فريقا تقتلون وتاسرون فريقا يودل وجل تاسو او قید کول تاسو بلدل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم او په میراث کې درکړه تاسو ته مکه داوي او کورونه داوي او مالونه داوي وارض لم تطوع او دې مکه چې لانه دې خود تاسو باغی قدم دا کوم مکه خیبر زمکه ته اشاره ده دغه دروانه الله وي وکانه الله على كل شيء قدير او دی الله پرشي باندې قدرت لرونکي کله چې لري بنو قریظه مالونه رالونو پر اخر ډیر شو مال ډیر ملو شو او په دغه ورځ کې رسول سم واده مو کول چا سره زینب سره واده وکړ د دې دلته د رسول سم بیبيانې خپم شوې چې ته ما سره سنشته او ما سره سنشته د دې بګي بل واده دې بګي مزال لوک ناغوی د رسول سم بیا مطالبه شروع کړې زنانه دي سیده زنانه طبيعت خصپا سړی ته وای د زنانه وی و چې سره یو خزم ز گزاره کومه او کدو دی وکړي بیا به قصتن کوم به گزاره نه کوم نه زنانو کې دي چې به بل غیرت د طبيعت ته دی شي نبی دې زنانو به رسول سره مطالبه کوي یو مال دا بل وی مال دا بل دې سره رسول سره تنګیدو او څو خدای سره ونه او دوی دا چې رسول سره شتي ځکه چې واده بکیم دغه دی وک او بل دا چې د بنو قریظه غمالونه دي دغه د رسول الله سلام باندې خفګان ډیر زیات راغی او قسم یې وخوړو چې زبا کوړه یو مېش نه راځم بهر بناسو دا واقع تفصیل د دې راغلي د خپل زینو کې موږ تفصیل نشو کولای ته کې وخت نشتی نبی الله سبحانه وتعالى دا آیتونه نازل کړ آیت التخيير يا أيها النبي اے پیغمبر قل لأزواجك وای بیانو خپلوتا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها کچرت تاسو غواړئ ژوند دنیا او ډول داغي فتعالين ومتعكن نراشي چې فائدې درکم تاسو ته وأسرحكن سراحا جميلا او رخصت کم تاسو برخصت ولو خيست سرا هیڅ جوړ کم طلاق بدر کم مال بدل کم مہر تاسو دی حواله وځي وإن كنتن تردن الله ورسوله او کچرت تاسو غواړئ الله او رسول دا والدار الآخرة او كور داخرات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يقينا الله تیار کړی دی د بارا د خست عمل کوونکو خصوص دا سنا اجرا عظیما اجر لوی که آخرت غواړي نبی به پیغمبر سره څه کوي صبر وکوي به غریبۍ باندې دا ورغه جوړو الله اکبر
الله چې سړي له آخرت ورکي دنیا نه ورکي او د کوم چې آخرت نشته هغه له څور کړی دا دنیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انسان دای په وجود دغه دنیا وسره نه و الله دومره پر خپل پیغمبر مین دي دا خبره ګور رسول الله د ځان نه کړی دا څه وکړه الله وکړي د پیغمبر د طرف نه الله خبره کوي ورشوې دا خبره وته وکړه ورته وایي ک دنیا په کاری نن بم طلاق کم زی او که آخرت هم په کاری زما خو دغه ژوند دی کلام په کاری د الله پیغمبرم په کاری زه خو دغه یم الله بدل غټ اجر درکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سجرو کو ټولې بیبيانې راجمع کړي او هرې ته به دا خبرې کولې هر یو به رسول الله په دې کې تاسو ضرورت هم نشي زموږ ته پکاري به چې کله د عائشہ رضی الله عنها نمبر راغی عائشہ رضی الله عنها په زنانو کې کشره عمر کم نو رسول الله هغه ته وی دي چې وته دا خبره وته کړ به وته د پلان نه به مشوره واله وي یعنی رسول الله په دې یره کې چې کشره ده چې نور سووي رسول الله په مین دي نو ته په خپل پلان ته پوښتنه په جلا شي رسول الله په دې کې د پلان رسول ته پوښتنه پلان مشورې د ضرورت رسول الله خدای متوجي پلان مشوره له ابوبکر صدیق او درو سره د اوچت مسلمان ابو توجي الله غوړه کنه الله پیغمبر غوړه کنه دا به نور سني شي ویلې نه په جلا شي رسول الله پلان ته به مشورې د ضرورت نشته زموږ ته پکاره يا نساء النبي بيبيانو يا خزو د پیغمبر من ياتي منكن بفاحشه مبينه چاچراتو کوستا سنا به حیاي کار سره يضاعف لها العذاب ضعفين دوچند بکړي شي غیل عذاب دوچند وكان ذلك على الله يسيرا او دا کار پله باندې آسان د رسول سم بیبیانو لپاره اجر ډیر دی خو دغه شان چې کله دغونه کچته ګناو شي دي ځکه الله یری نبی به عذاب مسخي ځکه چې خلک اوچت خلک دي ومن يقنت منكن لله ورسوله او چا چې تابعداري کول استا سنت الله او رسول الله وتعمل صالحا وعمل كونك نوتيها اجرها مرتين وربكم من غيت اجر داغيت وكرتا واعتدنا لها رزقا كريما او تیار کړه دې من غیلر رزق عزتمن یا نساء النبي اي بيبيانو د پیغمبر لستن كاحد من النساء نيتا سبشان ديچا د نور زنانونا ان اتقيتن كچرت تاسو تقوا کوي تاسو کې تقوی نستا سره درجه سره ډیر اوچته ده ولې اوچته ده ځکه چې تاسو د بدن سره دی ډیر اوچت انسان بدن لګیدلې رسول ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تخضعن بالقول نو بنرمي سره مکوي خبره فيطمع الذي في قلبه مرض بس تم بوکیا کچ بزړه دا کی بیماری ده دا ادب دی او تقوا ده چې زنانه چې کله خبرې کوي نو په ناز او په ادا سره دی نه کوي پردو سړو سره ول الله کې چې په ځل کې بیماری نه تم به پیدا شي یا باز زنانه چې پردو سړو سره لګي دا خبرې سره کاږي او د شنري کې او د په مکیز لګي لکه هغه د سړی بیماری هغه په ځل کې راځي کې د زنانه چې د لین وي او مال دعوت راکړي په دې وخت په کار د زنانه لکه د ضرورت و خرایي خبرې کوي چې سړو په شان خبرې بګاری سختي چې مخامخ سړي به ستمه نه پیدا کی وقلنا قولا معروفا او وینا د شر مطابق وقرن في بيوتكم او شيږي بکورونو خپلو کې دا کورونه چاو باسل کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله دې کوي د خزدوی بخپل کورونو کې کینی مته استاد اصل زم دقه دی
اصل زید خزي کم ځای کې هغه د کور د بازارونو او دفترونو د خزو زین نه دي بلې چې دا خطاب چاته دی د رسول سم بیانو ته ورته چې دي زنانه هغه ته الله وکینی په کورونو خپلو کې زما واستغه بسنګ دي شوزي کنه زما واستغه دوی نو چتی دي دا خو د دنیا او چتی زنانه دي والله غوی ته د ادب خي وقرن فی بیوتکن فزان ما لازم کې خپل کورونه سبحان الله هغه هم دغه شان کړي وا وی دو زینو ته وتی دی بیا د رسول سم د مرګ نه بعد دو زینو ته رسول سم چې ژوند دی هغه سره په سفر کې قران دازي وو شو کله jihad د بار کله یوزي بس د بار تلبه خاون چې خزي و آبادی کنه خو به چې رسول سم مړ شو نو د رسول سم بیبيانو به شپ دو زینو ته وتی دی یا د حج د بار تری او دویم د چې کله کټ راوته جنازه دغه د کورونه راوتی بني راوتی جنازه راوتی ده او څه حج لبتلی سدیر پر براوتو نور بنه راوتو نو دغه د فائدہ چې د زنانه خپل ځای هغه د کور دی دغه عزت دی دغه حیا ده دغه پرده ده ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى او مخکار کوي ډول سنگار بشان د جاهلیت زول هغه شنکارونه باندې کوي یعنی تبرج دي ته وي چې په دې طریقه باندې مزل کوي چې په ناز او په نخرو سره چې دغه سره سړی وته وګوري نو هغه جنسي رغبت دغه راتازکی یا دې لنډي جامي تنګي جامي هغه باندې چې ډیزاینونه شي او دې ډول استعمال کړي دې کالې چولې چې دغه د لاسه دې سړو هغه نظرونه خپل طرف ته راکاږي الله دې کارونه بنه کوي نه چې پیغمبر د بیانو لپاره د نصیحت نه زموږ د لپاره خو دې پوښوي به دي کنه زموږ د لپاره خو بیا مسله ډیره سخته ده نو زنانه دې الله نه ویری چې په لار باندې زی یو خدای په مکیز دي نه زی بل دا دنګ سندل دا ټکای چې جوړ کړي دا نه پکار دا شان عطر لګول خوشبو په لار باندې رسول الله داخل زیناکار ده ته شان تنګي لنډي بولقيه چول دا لنډي جامع چول دي ټول کارونه من راغلي واقمنا الصلاه واتينا الزكاه او پابندي کوي د مانځه ور کوي زکات واطيعنا الله ورسوله او تابعداري کوي د الله او د رسول الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت یقینا غواړي الله چې لري کې تاسو نه پليتي کوروالو د پیغمبر پلیتینه مراد هر قسمه پلیتی ده هر هغه شی چې الله او د رسول نه خوخی الله غواړي چې تاسو پاک ويطهركم تطهيرا او پاک تاسو په پوره پاک ولو سره واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمه او یادوي هغه چې لوستل کیږي په کورونو تاسو کې د آیتونو د الله نه او د حدیث د پیغمبر نه حکمت څه ته وایي حدیث ته وایي ان الله كان لطيفا خبيرا یقینا الله دې باریک شیزونه لیدونکې بارز خبردار الله ته یادوي قران او حدیث او زنانه چې کله بدی کې مصروف شي نور څه ته فارغ شي نه زمونږه خو چې غیبتونه نخلاص شي کنه نه یا ول ټچ ولا موبایل لګلې نه چې راغی نه قدمش بیا به قران یاد کې او حدیث به یاد کې په دې روانه ایت کې روایت کې دي چې راځي چې د ام سلمہ رضی الله عنها هغه اشاره نزول بیانې چې بعض خزو د رسول صلی الله علیه وسلم د پوښتنه چې څو دې چې قران کې د سړو په شان د خزو ذکر نه کی یعنی د سړو ذکر پکې ډیر دې د خزو نشته الله د ایت نازل کو خدای کوم صفات چې روان دي ټول د اوچتو مؤمنانو صفات دي او د خلکو صفات دي چې الله بوله جنت ورکړي
إن المسلمين والمسلمات يقينا مسلمانان سړي او مسلمانان ښځې والمؤمنين والمؤمنات او مؤمنان سړي او مؤمنې ښځې والقانتين والقانتات او تابعداري کوونکي سړي او تابعداري کوونکي ښځې والصادقين والصادقات او رښتیني سړي او رښتیني ښځې والصابرين والصابرات او صبرناک سړي او صبرناک ښځې والخاشعين والخاشعات او جزي کوونکي سړي او جزي کوونکي ښځې والمتصدقين والمتصدقات او صدقه کوونکي سړي او صدقه کوونکي ښځې والصائمين والصائمات او روزدار سړي او روزدار ښځې والحافظين فروجهم والحافظات او حفاظت کوونکی سړي د عورتونو خپلو او حفاظت کوونکی ښځې والذاکرین الله کثیرا والذاکرات او هغه سړي چې یادونکي دي الله لره ډېر او زنانه چې یادونکي دي الله لره. که ستاسو خیالي په دې تېر شوو اعمالو کې یو سره هم کثیره نه دی راغلی، خو د الله د یادولو سره څه راغی؟ كثيرا. د الله د یادولو څه حد نشته چې څومره یاد دی. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تیار کړی دی الله د دوی لپاره بخانه او لوی اجر. الله به دې خلکو له آخرت کې څه ورکوي؟ جنت به ورکوي. الله سبحانه وتعالی د صفات په موږ کې پیدا کړي او دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو په 15 نمبر آیت باندې به د درس ودرو ان شاء الله. سبب د 14 نمبر آیت نه شروع کو. الله سبحانه وتعالی توفیق راکړي موږ له قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث ته زده کولو. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.